بسم الله الرحمن الرحیم. نهم درس ته تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د موږ تاسو د نن ورځې موضوع په ټارګیټ باندې څرخي. په تیرو درس کې موږ تاسو د ټارګیټ سره پوره آشنایي پیدا کړه. نن ورځ موږ دا لولو چې یو شاخص ته ټارګیټ څنګه وټاکو. د موږ تاسو د نن ورځې درس هم په دوهم سټیپ پورې مربوط درس دی او دا یې آخري درس دی د دویم سټیپ. نو راځو دې ته چې موږ تاسو یو ټارګیټ باید څنګه د شاخص لپاره سیټ کړو. لکه څنګه چې مخکې مې یادوري شوې وه چې د ټارګیټ سیټ کول دا یو ډېر پاورفل اکسرسایز دی. چپ حساب یو ډېر سخت کار دی او دا ډېر ټریکی دی. څه ورته وایي، یعنې ډېر فکر او د کار ته اړتیا لري چې موږ تاسو یو ټارګیټ سیټ کړو. ټارګیټ موږ تاسو داسې نشو سیټ کولی چې موږ تاسو مثلا خوشبینه و یو ټارګیټ ډېر لوړ وټاکو د یو شاخص لپاره، یا که مثلا خوشبینه نه اوسو موږ خپل ټارګیټ ډېر کم وټاکو. من حیث د ایمني د یو مسلکي یا د ایمني د کارپوه موږ تاسو باید ټول کار زموږ تاسو د ډیټا سره وي. موږ تاسو باید د دو لپاره ډیټا یوز کړو. فیلینګ یا احساسات د ټارګیټ سیټ کولو کې د نه باید جلوګیري وکړو، او دا ځکه چې موږ تاسو که چېرته احساسات ته باندې یو ټارګیټ سیټ کړو هغه به ټول باعث وي، یعنې یو اړخیز قضاوت به وي یا به ازمپشن وي. ازمپشن لکه موږ د دې باره کې مخکې لوستلي وو چې ازمپشن مطلب موږ تاسو یو فکر کوو چې په ایویډنس باندې ثبوت نه دی د پروژې د ډیزاین په وخت کې. نو موږ تاسو من حیث د یو اکسپرټ موږ تاسو باید څنګه وکړو ډیټا یوز کړو د څه په خاطر باندې، دې په خاطر باندې چې موږ تاسو ټارګیټ سیټ کړو. یعنې فیلینګ د ټارګیټ سیټ کولو کې باید یعنې جلوګیري وشي، او دا تر ټولو یوه ډېره مهمه خبر ده. دلته د ټارګیټ څخه جفت یا بله اصطلاح راغله بیسلاین ورته وایي. بیسلاین هغه لیول ته ویل کېږي چې مثلا ته غواړې یوه پروژه امپلیمنټ کړې، نو د دې په خاطر باندې چې تا کوم شاخصونه سیټ کړي دي د پروژې دپاره ته باید بیسلاین سټډي وکړې. بیسلاین یوه سروې ده کنډکټ کېږي او ته مثلا پروژه امپلیمنټ کوې، نو د هغو شاخصو دپاره ته باید چې وکړې، د هر شاخص دپاره ته باید بیسلاین سروې ولرې. یعنې مخکې د ټارګیټ سیټ کول نه باید ته بیسلاین سروې ولرې او وروسته بیسلاین سروې وکړې او بیسلاین ډیټا باید ولرئ د هر شاخص لپاره، او وروسته د هغه نه تاسو بیا تصمیم ګیري وکړئ چې تاسو باید خپل هغه فاینل ټارګیټ چې تاسو د پروژې دپاره په نظر کې نیولی هغه باید تاسو سیټ کړئ. د مثال په ډول دلته ما یو ډېر ښه مثال ورکړی دی. یوه پروژه ده، دا غواړي چې ماشومانو ته د ویټامین ای مثلا ګولۍ وویشي، سپلیمنټ وویشي ټو چلډرن ته. مثلا د ویټامین ای هغه ګولۍ مو تاسو لیدلي دي، ځینې ډاکټران یې ورکوي، یا ځینې غذاګانې دي په پاکټو کې چې هغه خاص ویټامین ای لري. نو دا پروژه مثلا دی غواړي تطبیق کړي او دی غواړي چې مثلا دا انډیکیټر څنګه کړي میجر کړي، او د میجرمنټ لکه تېره ورځ چې ما وویل چې ټارګیټ ورته سیټ کوي مثلا په یو نومریک وي یا په نمبر باندې به وي او یو څنګه وي پرسنټیج باندې به وي. مثلا د یو کی پرفارمنس انډیکیټر دلته سیټ کړی دی د پروژې دپاره. مثلا دا یو شاخص دی د پروژې چې percentage of children who receive vitamin A
supplement. No percentage of children who receive vitamin A supplement. نو موږ تاسو به مخکې پیدا کړل چې دلته WHO یا د صحت نړیوالې مؤسسې already د دو منطقې چې موږ تاسو غواړو دلته د پروژه تطبیق کو 60% ماشومانو ته د ویټامین A سپلیمنت ریسیو کړی دی په حساب باندې. نو د موږ تاسو بیسلاین به دلته څه وي 60% وي، یعنی د موږ تاسو بیسلاین دلته زیرو نه دی، د موږ تاسو بیسلاین څه دی 60%. یعنی که ته غواړې چې ټارګیټ سیټ کړې هغه به د 60% نه بره وي، یعنی مثلا ته به وایې چې 40% مثلا children will receive vitamin A supplement مثلا in this year for example. نو تر ټولو مهمه خبر دا ده چې اول به تاسو بیسلاین پیدا کوئ او د بیسلاین وروسته به تاسو خپل فاینل ټارګیټ سیټ کوئ. دا چې موږ تاسو بیسلاین ډیټا څنګه پیدا کوو؟ بیسلاین ډیټا په موږ تاسو په د درې طریقو باندې پیدا کولی شو. اول دا چې لکه ما چې څنګه وویل چې مثلا په 60% ماشومانو ته په کومه ساحه کې چې موږ تاسو د مثال په ډول ویټامین A سپلیمنت ورکوو هغلته already WHO مثلا ماشومان ته 60% ورکړي دي. نو existing او reliable data source به وي، مثلا هغه به یا هغه پروژه چې مخکې هلته تطبیق شوې ده، لکه مثال که د WHO مثال چې ما ورکوي، یا به کومه دولتي ایجنسي وي په حساب باندې. مثلا تاسو د صحت په برخه کې پروژه تطبیق کوئ، کیدای شي د صحت عامه د ریاست نه یا د صحت عامه د وزارت نه موږ تاسو ډیټا واخلو، او یا مثلا که په وزارت زراعت کې د زراعت ریاست نه، یعنی هغه کومه دولتي ایجنسي چې په دې برخه کې مسؤلیت لري یا کوم ارګنایزیشن چې مخکې مثلا په دې برخه کې فعالیتونه سرته رسولي دي، نو د هغو نه موږ تاسو باید اول د بیسلاین ډیټا جمع کو او دا به د موږ تاسو ساده کمک وکړي چې موږ تاسو به د سروې نه مثلا سروې به موږ پخپله ونه کړو، تیار به موږ تاسو ته ډیټا په لاس راغلي وي، د پروژې منابع به نه وي مصرف شوي، پروژه به په ډېر ښه وضعیت کې وي، ځکه چې موږ تاسو بیسلاین سټډي ته مجبور یو چې موږ تاسو سروې کانډکټ کړو. که چېرته موږ تاسو پخپله هغه کوو، مثلا خپله یې کوو، بیا به ته مثلا انیمراتور نیسئ یا ډیټا کلکټور یا انیمراتور، مثلا هغو ته به کوشنیر ډیولپ کوئ، بیا به هغه ټرین کوئ، ټرانسپورټیشن کاست ډیفرنٹ د موږ تاسو ریسورسز چې دی هغه مثلا مصرفي. نو تر ټولو نه ښه خبر دی چې موږ تاسو بیسلاین سټډي چې دی هغه په دې باندې پیدا کړو چې existing reliable data source وي. دویم سټیپ چې دی هغه دا دی چې by collecting of data دی. مثلا که چېرته لکه څنګه چې مخکې ما وویل چې مثلا reliable source of data پیدا نشو، نو موږ تاسو خپله باید بیسلاین سټډي دپاره بیسلاین سټډي کانډکټ کړو، د بیسلاین ډیټا دپاره باید سروې اجرا کړو تر څو بیسلاین ډیټا موږ تاسو ته د مشخص شاخص په برخه کې موږ تاسو ته په لاس باندې راکړي. لکه د هغو دپاره خپل کوشنیر ډیولپ کوو، پوښتنې کوو، مثلا بیا هغه ورسره انالیسیس کوو، لکه دلته ما وویل دلته به موږ تاسو ډیټا کلکټران نیسو، بیا به موږ تاسو یو ډیټابیس ډیولپ کوو په حساب باندې. نو دا موږ تاسو ډېر وخت نیسي، ولې موږ تاسو کولی شو چې د بیسلاین دپاره ډیټا جمع کړو، خو دا به کاست افیکټیو نه ده، یعنې موږ تاسو مصارف زیاتوي. by starting at zero، که داسې یو پروژه وي چې مثلا درېیم هغه یې دا دی که چیرې یوه پروژه مثلا په نوي یو نوی ټایپ سرویس وړاندې کوي، نوي خدمات وړاندې کوي، داسې خدمات وړاندې کوي چې هغه مثلا مخکې مثلا دلته نوي ترسره شوي خدمات، نو بیا طبیعي خبر ده چې د موږ تاسو ټول بیسلاین به زیرو وي، یعنې موږ تاسو باید بیسلاین خپل څنګه ونیسو زیرو ونیسو. خو په هر صورت یو خبره داسې ده چې په بیسلاین سټډي کې موږ تاسو باید همیشه بیسلاین کم ونیسو، دا یو ډېر ښه ټریک دی
چېرته موږ تاسو بیسلاین زیات ونیسو، لکه ځینې وختونو کې داسې یو مثال رسي لکه موږ تاسو فرضاً پری پوسټ ټیسټ کو په امتحان کې یو تاسو ټریننګ کنډکټ کوئ، پری پوسټ کې مشخصې پوښتنې مې جوړې کړي دي، بیا هماغه پری ټیسټ چې وشي په حساب باندې یو د پارټیسپینټ اف د ټریننګ د مثال په ډول موږ تاسو 15 مکملې نومرې دي، دا ځان ته 15 ورکوي. چې کله تاسو جمع کړئ په د مثال ډول د پوښتنې مې جوړې کړي د 3 کې 15 مثلا په پری ټیسټ کې د ځان ته 15 نومرې ورکوي. ولې کله چې پوسټ ټیسټ وکړي مثلا دای په موضوع کې پوه شي دای ځان ته 8 نومرې ورکوي. اوس 15 8 یعنې دا معنی لري چې ټریننګ دای مثلا څه ورته وایي د پوهه لوړه نه کړه، نور یې هم ضعیف کړي. ولدرحال دلته داسې چې د خپله غلطي کړې ده، یعنې موږ تاسو باید من حیث ایمني بیسلاین باید کم وي او د موږ تاسو خپل کوم ټارګیټ سیټ کوو هغه باید مثلا اضافه وي د دنه. نو بیسلاین هر وخت تاسو په پری پوسټ ټیسټ کې یا خپله بیسلاین باید کم ونیول شي، دا یې ښه ټریک دی. خو تر ټولو مهمه خبره ده چې موږ تاسو د اویلیبل ډیټا سورس نه موږ تاسو وکړای شو چې د بیسلاین ډیټا پیدا کړو. برسېره پر دې باندې چې موږ تاسو باید د بیسلاین ډیټا پیدا کړو لکه هیسټریکل ټرینډز په حساب باندې موږ تاسو باید هیسټریکل ټرینډز دا ډېره مهمه ده چې د بیسلاین لیول نه وراخوا موږ تاسو باید کوم چینجز چې مثلا په کمیونټي کې منځته رسي هغه هم باید په نظر کې ولرو. د مثال په ډول ما دلته یو مثال ورکړی دی. فرض کړه چې یو پروژه تطبیق شوې ده او یو پروژه تطبیق شوې په مخکې وختونو کې او اوس موږ غواړو چې بیا مثلا پروژه څنګه کړو تطبیق کړو په یو فیلډ کې مثلا د مثال په ډول سکول انرولمنټ په برخه کې موږ تاسو د معارف وزارت څخه یو پروژه تطبیق کوو. معارف وزارت الریډي موږ ته وویل چې مثلا په 2 کالو کې په 2 کاله مخکې د مکتب انرولمنټ مثلا 55% و او یو کال مخکې د مکتب انرولمنټ 60% و او مثلا څنګه دریم کال په دې کې سکول انرولمنټ 15% دی. دا معنی چې 15% په هر کال کې لوړ شوی دی. نو اوس موږ برسېره په دې چې هلته بیسلاین سټډي پیدا کړې ده، بیسلاین هم پیدا کړی دی، نو هیسټریکل ټرینډز هم څنګه دی باید مد نظر ونیول شي چې څومره چینجز مثلا منځته رسي. دا په دې معنی باندې هیسټریکل ټرینډز کیدای شي بدون د پروجیکټ د انټرونشن نه مثلا کله چې یو پروژه امپلیمنټ شي ځینې وخت خلک دغه نه زده کړه کوي د خپل هغه کار په مخ باندې بیا بدون د چې ته یو ډونر ورشي بدون د چې هلته یو بله پروژه تطبیق شي هغه اکټیویټي مثلا خلک په مخ باندې وړي هغه کوم فعالیتونه چې تا ورته د دې څه کار کړي دي. نو یعنې لکه دلته اوس مثلا ته پروژه کار کړې ده په سکول انرولمنټ کې چې خلک تشویق کړي. اوس خلک خپله تشویق شوي دي مثلا په یو کال کې 15% دی مثلا 2 کاله مخکې معارف وزارت ته وایي تا مثلا د پروژه 10 کاله مخکې تطبیق کړې ده، مثال یو بل ارګان تطبیق کړې ده، ته ډیټا لرې مثلا د مثال په ډول ته 10% ډیټا لرې په بیسلاین کې. ولې چې ته کله هلته لاړې معارف وزارت ته معارف وزارت ته ووایي چې دا پروژه صحیح ده په دې شکل باندې تطبیق شوې وه چې 10% خلک او سکول انرولمنټ درلوده. ولې خلک اوس مثلا بدون د پروژې د تطبیق نه یا کوم بل ډونر چې ورغلی دی د سکول انرولمنټ مثلا 2 کاله مخکې مثال 2 کاله مخکې تا ته ډیټا درکوي چې 55% وه او یو کال مخکې مثلا درته وایي چې 60% وه. یعنې دا درته وایي چې او د اوس چې مثلا موږ تاسو دلته ناست یو مثال په ډول ته غواړې پروژه تطبیق کړې په همدا اوس کې مثلا 15% دی د سکول انرولمنټ. نو دا تر ټولو ډېره مهمه د هیسټریکل ټرینډز باید موږ تاسو پوه شو. نو د ما هدف څه شی دی؟ د ما هدف دا دی
که زه اوس ورته وایم چې زه باید زه پروژه تطبیق کوم او سکول انرولمنټ باید زه 80% ته د ما ټارګیټ دی. نو دا ټارګیټ مثلا چې تا کوم 80% ټارګیټ تا سیټ کړی دی، نو هغه کیدای شي په راتلونکي کال کې چې دا پروژه تطبیقوي هغه خپله الریډي ځکه هلته خلکو زده کړه کړې ده 5% نور هم لوړ شي 80%، یعنې بدون د نه چې ته پروژه تطبیق کړې که تطبیق نه کړې هلته خلک مثلا سکول انرولمنټ فیصدي هلته زیاته شوې ده خپله یو ته تطبیق کړي. نو دا تا پروژه چې ده د مثلا مفیده نه ده او دا یو هغه چپ حساب سه یو ښه ټارګیټ نه دی د ډونر دپاره، نو ته کېدلی شي چې ورته چې مثلا اوس که سکول په بیسلاین هغه کې مو پیدا کړې ده چې 10% ده هیسټریکل ټرینس چې موږ تاسو ولوستل لکه دا اوس چې ما څنګه رڼا پرې واچوله بدون د ده نه چې کومه پروژه هلته تطبیق شوې وي خلک مثلا 15% په کال کې لوړ به ولی دی، نو په اوس وختو کې مثلا 80% ده. نو زه مثلا غواړم چې په راتلونکي کال کې سکول انرولمنټ 100% واوسي مثلا، بیا دا یو ښه ټارګیټ کیدای شي تاسو ډونر تاسو مثلا په دې باندې مثلا تاسو سره هغه ته رسي چې تاسو سره لاسلیک وکړي تړون وکړي او هغه پروژه تاسو تطبیق کړئ. مطلب دلته دا دی چې د بیسلاین د سټډي سره سره موږ تاسو باید هیسټریکل ټرینډز هم په نظر کې ولرو. نور سورس اف انفارمیشن چې دی هغه یعنې د بیسلاین د هغه دپاره کله چې موږ تاسو مثلا ټارګیټ سیټ کو نو موږ تاسو باید د لاندې سورس اف انفارمیشن هم باید کنسیډر کو. اول اکسپرټ د اکسپرټانو نظریه ده، د دو نظر اخیستل دي. یو نفر مثلا په تربیه کې ډیر ماهر دی، یو نفر په انجینرۍ کې فرضاً، یو نفر په کرنه کې، یو نفر په دې په بخش کې. موږ تاسو مثلا یو پروژه لرو د مارې په وزارت کې د مثال په ډول، نو موږ کولای شو چې هغه خلک چې په تعلیم او تربیه کې متخصصین دي د هغو نه موږ تاسو پوښتنه وکړو او هغه موږ تاسو ته د هغه راکړي څه ورته وایي کومک دې موږ تاسو سره وکړي چې موږ تاسو یو ښه ټارګیټ سیټ کړو په حساب باندې. یعنې موږ تاسو بیسلاین ډیټا اخیستې ده، موږ تاسو مثلا یو پروژه تطبیقوو د مارې په وزارت کې فرضاً د کمیونټي بیس ایجوکیشن یا د سواد آموزۍ یو پروژه ده. موږ ورته یو چې مثلا موږ غواړو چې په روزګان ولایت کې د مثال په ډول باندې یو پروژه تطبیق کړو په دې شکل باندې په مثلا په ټولو روزګان ولایت کې، نو موږ د دوی دپاره مثلا څومره ټارګیټ ورکړو هغه کیدای شي موږ تاسو یو ډېر ښه ټارګیټ مثلا ورته ووایو چې په روزګان ولایت کې خلک ډېر د دوی نه مثلا محرومه دي د تعلیم تربیې نه، تاسو کله چې په دو تشویقي برنامو باندې دومره ټارګیټ سیټ کړئ. یعنې د اکسپرټ نظریه اخیستل دا تر ټولو ډېر یو مهم کار دی په سورس اف انفارمیشن کې، مثلا چې موږ تاسو ټارګیټ څنګه سیټ کړو. لکه ټارګیټ سیټ کول لکه مخکې چې ما یو پاورپول اکسرسایز دی. بل ریسرچ فایندینګ او پریویس پروجیکټ مثلا ما درته وایي چې مثلا نورې پروژې د مثال په ډول د پروژې تطبیق کړي دي په روزګان ولایت کې، کیدای شي د مارې په سکتور کې پروژې تطبیق شوي وي، نو تاسو کله شي چې د هغو ته مراجعه وکئ، د هغو نه پوښتنه وکئ چې اوس مثلا زه غواړم 100,000 شاګردانو ته په روزګان ولایت کې درس زمینه مساعده کړم، نو زه به دا ټارګیټ مثلا په یوه کال کې یا په 2 کالو کې لاسته راوړم، اچیو یې کړم. هغه به تاسو چې مثلا نه دا مثلا ډېر زیات مشکل دی، هلته مثلا ډېر زیات کلتوري موضوعات دي، یو وي چې مثلا د روزګان خلک ډېر هغه قرباني شوي دي، اوس خلک ډېر لیواله دي چې مثلا خپل لور او زوی مکتب ته ولېږي. بل د سټیک هولډر اکسپیکټیشن دی، په لکه in some cases د مثال د موږ تاسو نه ډونر غوښتنه کوو چې مثلا تاسو لکه په افغانستان کې ټولې پروژې د سټیک هولډر په اکسپیکټیشن باندې دي. هغه په دې معنی باندې چې موږ تاسو ډېرې کمې داسې پروژې لرو چې هغه موږ تاسو خپله ډیزاین کړي دي او موږ تاسو هغو ته
څه ورته وایي کی پرفارمنس انډیکیټر ډیولپ کړي د افغانستان په کانټکس کې د حساب باندې. یوه ټول ډېره مهمه خبر دلته دا ده چې ځینې پروژې په افغانستان کې ولې ناکامېږي. د هغوی یو عمده علت دا دی چې هغه پروژې د سټیک هولډر د اکسپیکټیشن یا د هغو د توقع خلاف ډیزاین شوي دي. یا کوم شاخصونه چې دي هلته په افغانستان کې مثلا د موږ تاسو کوم کوډ اف کانډکټ چې دی د موږ تاسو کوم کانټکس چې دی په هغو کې تطبیق وړ نه دی، نو په دوی حساب باندې ځینې پروژې ناکامېږي. په هر صورت باندې سټیک هولډر اکسپیکټیشن چې دی په افغانستان کې ټولې پروژې د سټیک هولډر په اکسپیکټیشن باندې دي، یعنې په دې معنی باندې چې ډونر تا ته تیار ټارګیټ سیټ کړی دی او تا ته وایي چې وروره بس ته پروژه تطبیقوه او د کوم ټارګیټ چې موږ سیټ کړی ته باید لاس ته راوړې مثلا په یوه کال کې یا دوه کالو کې. نو مختلف سورسونه دي د دې دپاره چې تاسو ټارګیټ سیټ کړئ. هغه دوه پاس پوینټونه چې دي هغه مثلا کوم تاسو خپله وغواړو چې یو پروژه تطبیق کړو، دولت مثلا خپل فنډ ورکړی وي، تاسو بیا پروژه کوئ د دولت سره جوینټ، یا مثلا خپله یو فنډ تاسو پیدا کړی دی او تاسو غواړئ چې پروژه پرې ډیزاین کړئ، یا مثلا ډونر فنډ درکړی درته وایي چې تاسو یو پروژه ډیزاین کړئ، مثلا طور ته چې زه د ایجوکیشن په سکتور کې مثلا پروژه ډیزاین کوم یا د صحت برخه کې. نو بیا تاسو کله شي چې د اکسپرټ هغه واخلئ، نظریه واخلئ او د یا مثلا د نورو پروژو چې پروژه په سیم سکوپ کې یا په سیم فیلډ کې تطبیق کړې وي، تاسو ځوانه کله شي پوښتنه وکړئ چې ټارګیټ تاسو لاسته راوړی شي که نه شي راوړلی. بله ټولې ډېره زیاته مهمه خبر چې دغه د پروژې بودیجه ده. که مثلا موږ تاسو د بودیجه درته اجازه کوي چې د کوم ټارګیټ چې موږ تاسو سیټ کړی دی لاسته یې راوړی شو که یې لاسته رانوړی شي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې بودیجه ډېره زیاته مهمه ده. موږ تاسو چې ټارګیټ سیټ کوو باید خپله بودیجه مد نظر ونیسو. تاسو باید خپل ټول کلکولیشن کړی وي چې زما د پروژې بودیجه دومره ده چې مثلا دا ټارګیټ زه لاسته راوړم که یې لاسته رانوړم. دلته ما یو بل مثال ورکړی دی، مثلا ته غواړې چې 80,000 د غوماشو هغه کومې هغه چې د پشخانې په حساب باندې تاسو مثال د ننګرهار په ولایت کې یا په ولایتونو کې چې ملاریا هلته ډېره زیاته وي تاسو وویشئ. تاسو ټارګیټ دی 80,000 ولی تاسو بودیجه لرئ، مثلا تاسو کلکولیشن چې وکړه تاسو بودیجه لرئ د 40,000 لپاره، نو تاسو نشئ کله چې 80,000 ټارګیټ وټاکئ، ځکه که تاسو چېرته 80,000 ټارګیټ وټاکئ بیا د خلکو سره شریک هم کوئ، بیا به خلک وایي چې مثلا 40,000 نورې پشخانې د مثال په ډول دا مثلا یا غلا شوي دي یا کوم بل څه پې شوي دي، نو تاسو باید 40,000 ټارګیټ وټاکئ چې په 2 کال کې موږ تاسو دومره بودیجه لرو 40,000 موږ ټارګیټ ورکوو. نو تر ټولو مهمه خبر ده چې تاسو ټارګیټ سیټ کوئ نو پروژې بودیجه په نظر کې ونیسئ. یعنې ځینې وختونو کې لکه ما دلته ذکر کړي دي چې تاسو نشئ کولای چې مثلا د ټولو شیانو ته تاسو لاسرسی ولرئ، لکه مثلا اکسپرټ نشئ پیدا کولی، ریسرچ نشئ کولی، نور پریویس پروجیکټ تاسو ته معلومات نه درکوي، نو یو سټیک هولډر اکسپیکټیشن دی یا مثلا پروجیکټ بجټ دی. نو تر ټولو مهمه خبر دا ده چې موږ تاسو باید ډېر زیات معلومات مخکې نه چې موږ تاسو خپله پروژه تطبیق کړو، خپله معلومات پیدا کړو تر څو موږ تاسو وکولی شو یو ښه ټارګیټ سیټ کړو او خپله پروژه په موفقانه ډول باندې سر ته ورسوو. دا شو د نن ورځې درس. تشکر.